السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری یونس خوږیاڼیوال. راځئ ملګرو په سر کې هم یو څو پای خبرونه. السلام علیکم. دا ریډیو گپ شپستان دی، لاندې ځمکه پاس اسمان دی، د ګرانۍ د داسې خلک مخ په بره روان دی. د شوتر خان شوتل نه اوسني خبرونه واورئ. پرون د سبزی په منډیه کې ناڅاپي او دماکه وشوه چې په دې کې 80 کریټه ټماټر چقړېدلي دي او د 1400 کدوانو حالات نازک دی. د کویټې نه جناب خربوزې یو بېرنګه چیټۍ جاري کړې ده چې کمل کې دا دماکې بند نه کړې شوې نو موږ به په ټول کې ځانونه سپاکو خو منډیه ته به در نه شو. بلخوا د ملکان نه ټماټر خبر ورکړی دی چې زړه ښکته پورته نه کوي. موږ د ملکان برخیرې درګاه ټولې مورچې کابو نیولي دي او په ژمي کې به د بسونو په سرونو په کریټونو کې پټ مقدر ځو او په منډیه به ناڅاپي او حمله کوو. دا خبره پرون ټماټر کریډې سره کوله. د چین د سبزی وزیر پاکستان ته د 3 ورځو په دوره راغلی دی. دا به زمیندارو له د ټینډو یو نوی تخم ورکوي چې دا به یو بوټی په هفته کې زمیندار ته 50 ټنه ټینډه ورکوي. دا خبره د چین د سبزی وزیر ښاغلي چینګ وینګ اخباروالاو ته په پریس کانفرنس کې کړې ده. دې پسې د موسم په هکله وینا شوې ده چې را روانو 30 ګنټو کې دغه خلکو د بهېدو امکان دی. کومو خلکو چې نن سبا خټکوډه زور ورکړی دی نو ور به سبا د خامخا راخېږي او ماښام به پرېوځي. انشاءالله بیا راځم، بیا راګرځم، بیا ویډیو جوړوم.